کلونه تږی ګرځم د کوثر په ستړې لاره اهدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیهم. یا الله سیده لار راوښیه، لار د هغو کسانو ستا انعام پر کړی دی. انعام والا خلق چې دی هغه انبیا دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. دا څلور ډلې دي. د دغو څلورو ډلو ذهنیت ډېر صفا دی. د دغو څلورو ډلو داسې ذهن ده لکه آینه، د انبیاو داسې ذهن ده لکه آینه، د صدیقینو داسې ذهن ده لکه آینه، د شهداو داسې ذهن ده لکه آینه، د صالحینو داسې ذهن ده لکه آینه. ترمنځ خزانونه ماحشه د دې ټولو او خوښۍ راوړه بهاره، نور راشه نور مې واخله د وصال سپینه